د کندهار ولایت بزګران وایي سږ کال یې حاصلاتو تر نورو کلونو ښه وده کړې، خو بیا هم اندېښنه لري چې د حاصلاتو لپاره یې ښه بازار نشته تر څو په مناسب بیه یې وپلوري. د کندهار ولایت هغه بزګران چې په خپلو کروندو یې پنبه کرلې ده وایي چې سږ کال یې کښت ښه حاصل ورکړی، خو حاصلات یې په ټیټه بیه پلورل کېږي. په تېرو 40 ساعتونو کې 948 کډوال هېواد ته راستنه شوي دي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویلي چې په تېرو 40 ساعتونو کې له ایران او پاکستانه د 280 کورنیو په ګډون 948 کسان هېواد ته راستنه شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه شمېر کډوال د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا، هرات او نیمروز له لارو هېواد ته راغلي دي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له پاکستانه 21 راستنې شوي افغاني کورنۍ ننګرهار، کونړ او کابل ولایتونو ته لېږدول شوي دي. د یاد وزارت چارواکي دغه راز وایي چې په دې موده کې د کورنیو ترڅنګ 1322 کسان په انفرادي ډول له ایرانه هېواد ته راستنه شوي دي. د یادولو وړ ده چې ایران او پاکستان په یادو هېوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند شرایط سخت کړي او هغوی افغانستان ته راستنېدو ته اړ کړي دي. هرات کې د ښاري ښکلا په موخه یو شمېر پروژې پلي شوي دي. د هرات ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو ویلي چې د یاد ولایت په 8مه، 10مه او 14مه ناحیه کې بېلابېلې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه پروژې د یاد ریاست په همکارۍ د حبیبات دفتر په مالي ملاتړ د 9,000 په لګښت د ښاري ښکلا ترڅنګ د ښار د روښانتیا په موخه یې کانکریټي پایې او د 109 بېلابېلو څراغونو د نصبولو ترڅنګ ګڼ شمېر پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. ورته مهال د یاد ولایت اوسېدونکو د یاد ریاست هڅې ستایلي او د ښاري ښکلا په موخه د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي استرالیا د افغانستان کې د جنگي جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو یوې ډلې پر استرالیا غږ کړی چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو سره سم افغانستان کې د دغه هېواد د سرتیرو له لوري له محکمې پرته د وژل شوو او شکنجه شوو کورنیو ته تاوان ورکړي. په 2020 میلادي کال کې د استرالیا د قاضي پاول بریټن لخوا د چمتو شوي راپور له مخې استرالیایي ځواکونو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د ماموریت پر مهال 9 بې ګناه افغانان وژلي دي. ملګري ملتونه وایي 4 کاله کېږي استرالیا منلې چې تاوان ورکوي، خو له وژل شوو 12 کلونه تېرېږي. کارپوهانو ویلي دي د استرالیا حکومت که څه هم ورو خو رښتینې هڅې کوي چې له مجرمینو تحقیق او څېړنه وکړي او محکمه یې کړي او قربانیانو ته یې تاوان ورکړي، خو دا کار باید ژر وشي. د روسیې پخواني ولسمشر د اوکراین دننه د روسي ځواکونو د پرمختګ غوښتنه کړې په داسې حال کې چې مسکو ادعا کوي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین راکټونو او بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. پخواني ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا اوسني مرستیال دیمیتری میدویف د دغه هېواد پر ځواکونو غږ کړی چې دننه په اوکراین کې نور پرمختګ وکړي. د کورسک سرپرست والي الکسی سمیرنوف د چهارشنبې په ورځ پولې ته نږدې دغه سیمه کې د اوکرایني ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له امله اضطراري حالت اعلان کړ.